دوستانو دا یو ماشوم پیدا شوی دی چې درې پښې دي، رب العالمین پر هر څه باندې قادر دی، الله چې وغواړي هغه کولی سي. دا یو ماشوم دی، درې پښې دي. دغه ډاکټر صاحب د دې سرجري ورکوي، ماهر ډاکټر دی. دا ډاکټر یو اهم پیغام و ټولو پښتنو خلکو ته لري. دا په پښتو کې و تاسو ته دغه پیغام وایي او تاسو د ده پیغام واورئ، د ثواب په نیت یې در نورو پورې ورسوئ، تر څو چې نور ماشومان د دا رقم واقعیتو څخه بچاو سي. او ډاکټر صاحب د دې دپاره ګولۍ هم ورښیي او ډاکټر صاحب وایي چې ښځه کوم وخت د کوچني د پیدا کېدو په دوران کې دغه ګولۍ ورسره استعمالوي یا دغه میډیسن استعمالوي، نو د دا رقم واقعیتو څخه بچاوېدلی سي. نو د ثواب په نیت دغه ویډیو در نورو مسلمانانو پورې هم ورسوئ، تر څو چې دا رقم نورې واقعه نه وځي. نو راځئ اول دغه ویډیو وګورئ، ډاکټر صاحب تاسو ته تفصیل بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د سپاینل ډسټربیزم یو کیس دی، ٹھیک شو. دا ماشوم دی او دا د ملا ده، ٹھیک شو جی. دا املا ده او